له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل طالبانو سره په هغه هوکړه کې منل شوي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړه او طالب لوري سره د سولې خبرې وځنډولې. اوس د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي کار یې پای ته نه دی رسېدلی او ډېر کلونه به په افغانستان کې پاتې وي. امریکایي ځواکونه د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې وي او هڅه کوي دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. امریکا افغانستان د دې لپاره راغلی چې نړیوال ترهګر ختم کړي او اجازه ورنکړي چې له دغه ځایه امریکا او یا کوم بل هیواد ته ګواښ پیښ شي. امریکایي ولسمشر په دې باور چې نور باید امریکایان له بې مفهومه اوږدو جګړو راووځي. دا د واشنګټن او پینټاګون ترمنځ د نظر بیلوالی ښیي چې افغانستان څخه د ځواکونو د وتو پر سر یو نه ښکاري. خو پوښتنه دا ده چې طالبانو سره سوله ناشونې ده او که امریکا د نورو اهدافو په لټه کې ده. امریکایان غواړي په سیمه کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه د یو نظامي دهلیز په حیث استفاده وکړي. غواړي دلته جګړه وي، وژنې وي، امریکایي استخباراتي او نظامي حضور وي، د دوی اډې وي. د همدې لپاره د سولې په برخه کې هم ستونزې جوړې کړې دي. د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې لپاره د طالبانو ستر شرط دی او له امریکا غوښتنه دا ده چې خپل ماموریت تعریف کړي. د هر ماموریت کله چې شروع کیږي د هغه ختم معلوم وي. د امریکایانو راتګ وروسته تړون او له تړون وروسته تر ننه پورې هم دا ماموریت نه ده تعریف شوی. یعنې په دې کې معلومه نه ده چې امریکایان د څه لپاره دلته اوسیږي. د امریکا د 18 کلن حضور سره بیا هم افغانستان کې د وسلوالو ډلو شمیر او فعالیت زیات شوی دی. دا جنګیالي له پاکستان افغانستان ته راستول کیږي خو ټینګار دا ده چې امریکا باید د وتو او نه وتو په اړه افغانانو ته د ثبات تضمین ورکړي. د امریکا همغه استخباراتي ادارې او هغه اشخاص هغه پالیسي چې امریکایان افغانستان ته په همغه وخت کې د دخول اجازه ورکړې وه هغه په دې نظر دي چې تر اوسه د امریکایانو هغه پروژه چې دلته دوی په نظر کې لري هغه سر ته نه ده رسیدلی. هیچ نمیتونه کسی پیرامون صحبت‌های از اینا قضاوت بکنه که آیا واقعا اینا به حرفی که میگن ایستاد هستن یا خیر. فردا حتما باید یک از جنرال‌ها از اینا ادعا میکنم که ما هر چیزی تر افغانستان ترک میکنیم. داسې انګیرل کیږي چې امریکا به تر 2023 کال پورې پاتې شي. طالبانو د سولې په هوکړه کې امریکا ته د 6 میاشتې او 1 کال موده ښوولې وه چې پوځي حضور پای ته ورسوي.